د نن ویسل فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو د روغتیا په هیله د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په ترڅ کې نن د چمن د سیمې د تکړه شاعر، لیکوال او همداراز د یو دیني عالم ښاغلي حمیدالله مصباح صاحب کور ته راغلي. د نوموړي سره به ادبي خواله لرو او د دې ترڅنګ د ده د شعر شاعري او د ده پر لیکوالي، د ده پر ژباړه او همداراز د ده پر دیني زده کړو سره غږیږو. نو راځو د ښاغلي مصباح صاحب د کور ور ورټکوو. السلام علیکم مصباح صاحب. تکړه سلامت. څنګه ښه یې؟ طبیعت او صحت څنګه؟ ژوند بخیر؟ بخیر راسه. راځئ. درځه. د نن ویسل فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو او ګران اوریدونکو ستړي مه سئ. زما سمیع الله غفران سلامونه ومنئ. د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په ترڅ کې نن د چمن د سیمې یوه تکړه شاعر، لیکوال او همداراز د یوه دیني عالم حجرې ته راغلي یو. د نوموړي سره به د شعر و شاعري ترڅنګ د ده پر دیني زده کړو او همداراز د ده پر کتابونو باندې ورسره غږیږو. دغه نوموړی به زه تاسو ته در وپېژنم. مولوي حمیدالله مصباح صاحب شاعر او لیکوال او د دې ترڅنګ دیني عالم دی. مصباح صاحب د سلام ترڅنګ که تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل ځان ور معرفي کړئ. ډیره مننه غفران صاحب. زه حمیدالله مې نوم دی، مصباح کلمي نوم یا تخلص کاروم او اوس مهال په چمن کې اوسېږم. په یو دیني مدرسه کې استاد یم او د جمعې په ورځ په کتابتون کې د نورو غونډو ترڅنګ د ګلستان درس مې هم له غاړې دی او ستاسې د پاڼې ټولو لیدونکو، اوریدونکو او تعقیبونکو ته د زړه له تله سلامونه وایم. خدای تعالی مو خوښ، جوړ او روغ ولره. مننه ښاغلی مصباح صاحب. مصباح صاحب تاسو دیني زده کړې هم کړې دي او تر یو حده مو ځان کې رسول دي یا د فراغت تر کچه پورې، او د دې ترڅنګ په پښتو کې مو شعر، شاعري، لیکوالي او تاسو ویل چې موږ ګلستان هم ورته وایو، دغه دواړه مو څنګه سره وکړله؟ د دیني زده کړو ترڅنګ دغه برخه د ادب دا په خپله د علم یوه څانګه ده. لکه فنون چې د علم څانګې دي، هغه د ټولو زموږ د ملایي په اصطلاح جنس دی، او بلکې کم چې له ادب سره په علم کې سړی شناخت ونه لري، علاقه ورسره ونه لري، اړیکه ورسره ونه لري، زما په فکر هغه به دغه علمي خدمت به ډېر نیمګړی وي. ځکه که زموږ دغه خپله تاریخ یا خپله فلسفه د علم وګورو، نو څومره کتابونه چې زموږ درسي نظام دی یا د مطالعې کتابونه دي، د هغوی ټولو په ژوندلیک کې دغه د ادب او د شعر و شاعري برخه داسې ښه غوښینه برخه وي. بلکې د اسلام له پیله چې پر دې بحث سړی راوګوري، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ځینې بیتونه او د ده شاعرانه ذوق، د ده په اصحابو کې شاعران معلوم، او د ټولو مؤمنانو مور حضرت عایشه رضی الله عنها هم ځینې بیتونه لري او د هغې شاعرانه ذوق څېړل سوی ده. نو زه هم دغه له ادب سره مینه یا له ادب سره زموږ اړیکه یا له ادب سره زموږ تعلق، دا د علم په خپله تقاضا ده، د علم غوښتنه ده. که سړی دیني علم حاصلوي، حتما به دغه څه ورسره راځي. بلکې په نصاب کې ډیری کتابونه د شعر و د شاعري او د عروضو او د بدیع، د معانی، د بیان په اړه باندې ډیری کتابونه وایو او درسوو یې، ور یې خپله وایو، بیا یې نورو ته وایو. نو معلومه خبره ده چې سړی به اړیکه به ورسره د دغه فن سره راځي او مینه به ورسره وي، هغه فطري مینه به نو بیا فعاله وي او دی به په دغه لاره کې خپل یو مزل کوي. مولوي صاحب تاسو دیني زده کړې تر فراغت تر کچې پورې کړې دي، په کومو سیمو کې مو دیني زده کړې ترلاسه کړلې او کله له دیني زده کړو څخه فارغه سواست؟ غفران صاحب زموږ کورنۍ چونکې ټول له پلار، نیکه تر جد پورې زموږ تقریبا 4 پیړۍ د ټولې کورنۍ دغه علمي سلسله ده او ټول پکې، پلار مې هم عالم دی، دیني عالم دی، اکاګان او داسې نیکه مې هم عالم. نو په دغه وجه باندې زما دغه د علم سلسله تر ډیره په خپل کور کې طالبې له کوره له پلاره شروع کړې ده، بیا ځا تر پایه پورې مې کتابونه ټول علمي سلسله مې ټول له خپل پلار سره فارغه کړله. زموږ په اصطلاح وړه دوره چې ورته وایي یا موقوف علیها دوره چې ورته وایي، اخري دا مې هم له پلار سره کړې ده. بیا د ځینو کتابونو لپاره کوټې
او بیا وروسته د لویې دورې لپاره پېښور ته د نعماني مدرسه د شیخ ادریس صاحب سره او شیخ محمد فقیر صاحب خدای تعالی دې دواړو ته ډېر ژوند ورکړي. لویه دوره مې بیا له هغوی سره کړې ده او دغه لویه دوره چې په کوم کال ما ورسره کوله تقریبا هغه د 2019 کال و، میلادي کال. یعنې ستاسو لومړنی استاد ستاسو پلار جان دی؟ لومړی استاد مې پلار دی او هغه تاریخ په کتابچه کې هم لیکلی دی چې په کومه ورځ زه سپارې ته کښېنستلی یم او د قلم په لاس را کړی دی او زما نور همزولي د کور د اکا زامونه او د کلي نور ملګري ډېری په یوه ورځ باندې چې درس را شروع کړی دی پلار دی او بیا یې تر پایه پورې روزلي یو، بلکې زموږ د سیمې ډېری چې اوس شکر دی ډېری ملایان دي، فاضلان دي او مدرسین علما دي، دا ټول د ده په سایه کې رالوی سوي د ده په تربیه باندې. د دیني زده کړو ترڅنګ مو عصري زده کړې هم کړې دي که نه یوازې مو دیني زده کړې کړې دي؟ متاسفانه عصري زده کړې مې ډېرې کمې، یعنې هغه په نظامي ډول مې چې نظامي درس وي یا نصاب یې هغه مې بیخي لږ ویلی دی. نور چې په مطالعه په کتلو په له اورېدلو په اوس وخت کې چې لږ کوشش سره کوم عصري زده کړې مې له پیله ډېرې کمې دي، بیخي په نشتې حساب. درنو لیدونکو دغه ځوان تاند شاعر او لیکوال او د دې ترڅنګ یو تکړه دیني عالم په زده کړو کې خورا خواري کښلی دی او کتابتونه تاسې وینئ چې له ګڼو اسلامي پښتو او د ګڼو نورو ژبو کتابونو څخه ډک دي. مولوي صاحب تاسو خو بوخت یاست او دومره لوی زده کړې مو کړي دي، په دغه دومره بوخت وخت کې مو شاعري څنګه پیل کړه او کله مو پر بسم الله کړه، کله مو پیل کړه؟ ولا غفران صاحب خو ما درته ویل دغه که شاعري ده او که نور فنون دي د دې یو بیلګه درته وایم چې د دې بیلګه مثال داسې دی که شاعري وي که لیکوالي وي او که حسن خط وي که ښه آواز وي دا استعدادونه دي او الله پاک په هر انسان کې ایښي دي، خو خبره دا ده چې دغه استعداد لکه نهال پالنه غواړي چې سړی یو کور درته جوړ کړي، اوبه ورکوي او تکبیري یې کوي او پالي یې، د لمر او د سایې د یخ او د ګرمۍ غم خوري. په هر انسان کې پراته دي. دا چې چا یې روزنه پالنه وکړله هغه یو نهال ځین جوړ کړه او چې چا یې ونه کړه هغه ځینې دغسې بیده پراته دي استعدادونه او ځینې ختم سوي دي، وچ سوي دي. نو زما سره چې دغه استعداد موجود و په له وخت ما درته ویل چې موږ د کورنۍ علمي کورنۍ و، نو زه کتابخانو ته دلته په چمن کې هلته به ورتللم کتابخانې ته، کتابونه به مې رانیول یا به مې کتل. نو په لومړي ځل 2012 کال شاوخوا به یا به 11 کو، نو په چمن کې یو کتابخانې ته ورتلم، هلته د مولوي حاجي محمد عواب مولوي صاحب چې زموږ اوس د ټولنې مشر هم دی، له دغه ځای له هغو سره د مجلس تاثیر و، د ناستې و د ولاړې قرار 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 بیا کتابتون ته ورسره راغلم، بیا دغه زړی خدای پاک شین کړ. او لومړنی شعر مو کله ولیکئ، په کومه سنه کې؟ لومړنی شعر به مې داسې نه په یاد، خو یو دغه و د لوبه و د فوټبال لوبه و په د چمن په لوی ښوونځي یا په لوی سکول کې. نو هغه ته موږ ملګري تللي وو، یو ملګری م نه و راغلی، زما ډېر نږدې انډیوال دی، هغه د لوبې ته نه و راغلی. نو موږ کول سره کړی و چې دا لوبه به تعقیبه وګورو بیا. نو بیا هلته زما په فکر زه چې فکر کوم لومړی شعر هلته لیکلی دی او یو غزل و، یو څه بیتونه مې اوس هم یاد دي، دغه مې د شاعري پیل و. مولوي صاحب محترم، شاعري، لیکوالي او دیني زده کړې په دومره کم عمر کې فکر کوي استعداد دی که د مور و پلار دعا؟ دغه دواړه غواړي، هم استعداد غواړي او هم د مور د پلار دعا غواړي او هم خپل یو څه کوشش غواړي چې سړی یو په هر کار. زما په فکر زه خپله ځینو خپلو ملګرو ته یا چې اوس درس را سره وایي هغو طالبانو ته زه وایم چې حرکت پر تا برکت پر خدای. نو سړی چې هغه کار ته لاس ور واچي هر کار کې الله پاک بیا هغه استعداد وروزل سي، نو دعاوې خو حتما اغیز پکې لري، تاثیر لري. بې ستا دعا خو تینده کونه خورمه، دا ستا دعا مې ګرانې مورې سترګې. نو د مور دعا د پلار دعاوې دا خو حتما اغیز پکې لري، تاثیر لري، البته خپل هم خواري غواړي. مولوي صاحب ګڼې ادبي پوښتنې پاته دي، مرکه پاته ده، پر ډېر څه به سره غږېږو، خو اوس لیدونکي او اورېدونکي په تمه دي څه خواږه در څخه اورو، څه را سره شریکوئ. چې ما درته وویل چې کیدای سي زما لومړی غزل وي، زه به د هغې یو څو بیتونه درته وایم، ځان به په خلاص کړم، هیله د ملګري را سره ومني. څومره چې له سترګو دي الهام اخلم، څومره چې له سترګو دي الهام اخلم، دومره دې و سترګو ته سلام کوم. او ته مې به ستا زړه او مینه نه منې،
زه دې په خاطر باندې هم پام کوم ډېر ښه. او زما د زړه له حد کې ستا شهید ارمان زما د زړه له حد کې ستا شهید ارمان تلین یې په سلګیو هر ماښام کوم او خوب مې لکه خیال در پسې ستړی دی خدای که به په خوب کې هم آرام کوم. ډېر ښه. دغه یو څو بیتونه مې په یاد وو. نور به که خدای کول د مرکې په ترڅ کې اورو. مولوي صاحب تاسو د عربي ژبې سره ولتیا لرئ، د هغو د ژبې سره ولد یاست. د پښتو شعر و شاعري اکثره توري لکه قافیه، ردیف، مقطع، مطلع داسې نور دا ټول په عربي ژبه دي. موږ پښتانه تر اوسه پورې ولې نه توانېدل چې دغه د پښتو ادبي توري یا د شعر و شاعري کوم توري په پښتو کې ومومو یا په پښتو کې پیدا کړو؟ یا کیدای سي موږ او تاسو لاسرسی نه ورته لرو. په دغه اړه کله راسره وغږېږئ. و غفران صاحب زما خپل له مورنۍ پښتو ژبې ور اخواته په عربي او اردو پر دواړو برلاسه یم او پکې لیکل هم کولی سم او ځینې ژباړې مې هم کړي دي. دغه د عربي چې تا پوښتنه وکړه چې زموږ د پښتو د شاعري د فن ډیری نومونه عربي دي. زما په فکر په نومونو کې کیدای سي موږ پښتو نومونه هم ولرو، خو دغه یوازې د پښتو ستونزه نه ده، په اردو کې هم دغه ردیف، قافیه او نومونه دي، که نور دغه د عروضو په اصطلاح او که فارسي ده هم دغه دی، پښتو هم عربي. په اصل کې زما د یو خبره دغه په یاد ده، مولانا ادریس کندلوي رحمت الله علیه په خپل کتاب مشهور کتاب سیرت المصطفی 3 ټوکه کتاب دی، پښتو ژباړه یې کندهاري پښتو ژباړه 3 ټوکه راغلې ده. نو په هغه کې دی ډېره ښه خبره کړې ده، ډېره جالبه خبر ده. وایي دغه فصاحت او بلاغت دا خواص د عربي دي او بیا شعر و شاعري خو په عربي کې دونه ترقۍ ته رسېدلي دي چې قرآن هم په دغه خاطر هغه معجزه ده چې د شعر په مت سوی دی په هغه وخت کې، یعنې تر ټولو د عروج په د ارتقا او د عروج په زینه کې شعر و، نو ځکه الله پاک قرآن ورته راواستو. په دغه خاطر عربي په شعر کې بیخي لوړه ده او بلکې فصاحت او بلاغت د عربي له خواصو دي. موږ دغه نور ژبې ته فصاحت او بلاغت او دغه نور ځینې اصطلاحات له عربي را نقل سوي دي، نو تر اوسه پورې پر عربي اصطلاحاتو پاته دي، په پښتو کې هم، په فارسي کې هم، په اردو کې هم. او بل د دغه ژبو ترمنځ تړاو دا یو ډیره داسې خبره ده چې مطلب فطرتي طبعي تقاضا ده چې د ژبو ترمنځ به مشترکات وي په نومونو کې، په اصطلاحاتو کې. دغه نومونه اوس که ردیف دی، قافیه ده او نور دغه رنګه زموږ د انسانانو نومونه، د ښځینه او نارینه نومونه هم سره شریک دي. نو داسې خو نسي کېدلی چې اوس هغه عربي نومونه هم موږ وامسئ د پښتو نومونه هم په خپل ځای بیخي ښه خبره ده. که پښتو نومونه پکې نه وي اړتیا یې هم نشته چې موږ یې پیدا کړو د دغو شیانو دپاره. آیا په پښتو کې ستا یا موږ یې لرو؟ زما چې څونه مطالعه ده یا ما چې څونه کتلي دي د دغو ما نومونه نه دي پیدا کړي یا داسې ټول منلي نومونه نه لرو د دې لپاره. مولوي صاحب دلته موږ او تاسو په حجره یا په کتابتون کې ناست یو، تاسو د حجرې نوم ورکړی دی، خو زه به د کتابتون نوم ځکه ورکړم چې ګڼ شمېر کتابونه ما ترسره کېږي، ما ګڼ شمېر کتابونه ولیدله. دغه کتابونه په کومو ژبو دي؟ په انګلیسي، عربي، په اردو، په پښتو، د کومې ژبې کتابونه ډېر دي دلته ستا سره؟ غفران صاحب کتابونه ما مخکې یادونه وکړل چې زموږ کورنۍ چونکې علمي کورنۍ ده له وخته کتابونه لرو. البته ډېری کتابونه داسې دي چې مثلا له ډېرو لرې لورې ځایونو ما راغوښتي چې یا ما یې نومونه اورېدلي وه یا زما ورته اړتیا وه، نو هغه بیا فهرست جوړوم هر کال، بیا هغه فهرست چې په هر ځای کې هغه کتاب پیدا کولی سم هغه ځای ته کوشش کوم چې راوړم. عربي کتابونه یې زیات دي، زیاته برخه یې دیني او عربي کتابونه دي، پښتو او اردو کتابونه هم سته. د دې ترڅنګ کتاب و دوه به پکې انګلیسي ستاسې غوندې ځوانانو لپاره هم پراته وي. البته اردو، فارسي او عربي دا درې، په دې درو کې بیا تقریبا ډیری برخه عربي ده او نور بیا پښتو، فارسي او اردو هم سته. د دې کتابتون هغه طرف چې ما جوړ کړی دی په هغه کې د ادب، فارسي، پښتو، اردو کتابونه پراته دي. دغه اړخ بیا چې د دینی کتابونه دي، په دې کې بیا هم د تفسیر خپله برخه ده، د حدیثو خپله برخه ده، د فقه خپله برخه ده، د تاریخ خپله برخه ده. نو زیاتره عربي دي خو پښتو، فارسي هم سته. او د پښتو کتابونه په کومه برخه کې زیات تر سره دي؟ د شعر و شاعري، د لیکوالۍ، د تاریخ، د کلتور، کوم کتابونه، د کومې برخې کتابونه زیات لري په پښتو کې؟ زموږ د مذهب یو ډیر لوی امام دی محمد ابن حسن الشیبانی رحمت الله علیه، هغه یو خبره لیکلې ده، وایي که سړی غواړي چې مطالعه وکړي باید د هر فن کتاب ولري. نو د پښتو کتابونه د شاعري، د ناول، د تاریخ او د ژبپوهنې، د ګرامر
دا ټول بیلابیل کتابونه پراته دي او زه بیلابیل کتابونه ګورم هم ځکه چې یو کتاب راواخلي بیا سړی کشیر دی یو د شاعري کتاب راواخلي بیا هغه کشیر دی ناول کتاب په دغه ډول ته کولی سي ټوله ورځ مطالعه وکړي او په عربي کې هم دغه کتابونه چې ته وینې دا د بیلابیلو فنونو کتابونه دي د پښتو په دننه هم بیلابیل فنون را سره ستا که ناول وي که د شاعري وي که د ګرامر د تاریخ وي د لنډو کیسو وي او دومره زیات کتابونه چې لري خپله هم کوم کتاب مو لیکلی دی یا شعري ټولګه یا د ژباړې کوم کتاب کوم خپله کوم تخلیق کړی دی که نه ولا غفران صاحب زموږ خو زندگی د امامت زندگی وي که نه د اقتصادي ستونزو ژباړې هم سته ځینې لیکنې هم سته او ځینې پر دغه زموږ د درسي نظام د درسي نصاب پر کتابونو هم لیکنې سته البته چاپ سوي لا نه دي اقتصادي ستونزې له وجه و که بیا وخت و چې زه هغه خپل د کتاب لیکنو یو غوټه د ښکاره کړم چې ټول دغسې غوټه پراته دي ځینې مې ورکړي دي ملګرو ته چې کمپوز یې کړي البته د چاپ یې تر اوسه څه بندوبست نسته مولوي صاحب کوم چا چې کتابونه کوم خلک چې کتابونه لیکي بیا ځینې شتمن کسان له هغوی سره مرسته کوي د هغوی د کتابو د چاپ لګښت پر غاړه اخلي آیا تاسو تر اوسه پورې کوم چا داسې وړاندیز نه دی کړی چې ستاسو د کتابو لګښت به موږ پر غاړه واخلو یا به موږ در چاپ کړو دغسې چا څه در سره ویلی نه دی په دغه اړه غفران صاحب دوه خبرې دي یوه خبره دا ده چې یو خو ما له چا سره دغه مجلس یا دغه بحث نه دی کړی چې زما سره ناچاپ کتابونه یا خپلې لیکنې یا نورې لیکنې چې مثلا ما په کت څېړنه کړې وي یا مې ذاتونې ورباندې کړې وي یا زموږ په اصطلاح تخریج مې کړی وي دا مې له چا سره دا بحث شریک کړی نه ده او که شریک یې کوم زما زه فکر کوم ډېری کتابونه اوس اړین کتابونه هم دي خو فکر نه کوم چې څوک دې د دغه چاپې لګښت پر غاړه واخلي ځکه زموږ خو هغه ما ته ولې هغه د امامت زندگی وي د دغسې کسانو چې شتمن کسان وي له هغو سره دا زموږ رابطه و اړیکه ناسته ولاړه دا هم یو ډول ستونزې پکښې موجودې دي په شرعي لحاظ هم ستونزې سته په قانوني لحاظ هم ستونزې سته او زه خپله ذاتي یا شخصیتي لحاظ باندې هم ځینې داسې شیان دي چې له شتمنو کسانو سره به مې شناخت نه وي ورغلی به نه یم راغلي به نه وي نو کتابو تر اوسه پر هیڅ چا د چاپ د لګښت پر غاړه اخیستلو ټټر نه دی ډبولی درنو لیدونکو دغه تکړه شاعر تر دا مهاله پورې ځینې پنځونې کړي دي ناچاپ اثار لري د ژباړې په برخه کې خو له بده مرغه تر اوسه پورې چاپ کړي نه دي یوازې کمپوز ورکړي دي د اقتصادي ستونزې له کبله او تر اوسه پورې کوم چا د کتاب لګښت هم پر غاړه باندې نه دی اخیستی نو هیله دا ده چې کوم څوک شتمن دي یا کوم څوک کولی سي د کتاب لګښت پر غاړه واخلي ځکه کتاب د ټولنې په پرمختګ کې تر ټولو ښه رول لوبولی سي مولوي صاحب په پښتو کې یګانې پنځه یګانې پر دغه باندې لوی ناورین لویه ستونزه ده ځینې وایي ننګرهارۍ لیکدود دي ځینې وایي کندهارۍ لیکدود دي او ځینې لیې ته هغه لاندې باندې ټکي ورکوي ځینې څنګ پر څنګ ټکي ورکوي دغه د پښتو د یګانو ستونزه په پښتو کې موږ څنګه حل کولی سو چې د ټولې پښتو پنځه یګانې یو ډول وي د ټولو لیکدود یا د ټولو سیمو لپاره یو ډول وي غفران صاحب هر څوک یو نظر لري زه خپله دا نظر لرم که څه هم موږ سیمه یا د اوسېدو په کندهاري دغه کې راځو په لیکدود خو زه خپله چې زما یا زده ده یا یې کاروم هغه دا ته چې ننګرهارۍ لیکدود بولې زما خپله زه فکر کوم زما نظر دا دی چې یووالي ته بیخي اړتیا نسته دا یو دونه ستونزه نه ده چې موږ مثلا دا څوک دا لیکدود کاروي څوک هغه لیکدود کاروي دا د وخت په تېرېدو سره دغه زموږ د لیکدود برخه ډېره نوې ده حدیثه ده پخوانۍ نه ده دا چې یو څه وخت ورباندې تېر سي کره او ناکره ټول منلی او د سیمې متعلق دا به په خپله سره جلا سي هره ژبه داسې ده چې یو ټول منلی لیکدود هم ولري او هره سیمه ځانګړی لیکدود هم ولري البته موږ پښتو چې اوس فلحال ټول منلی لیکدود نه لري او موږ تر اوسه هغه ځای ته رسېدلي نه یو چې یو ټول منلی لیکدود ولرو زه هم دا ستونزه په وخت سره ډېره اسانه حل کېدای سي پر دې باندې جنجالونو بحثونو زما په فکر دغه نه کومه او نه مې خوښ دی رښتیا هم هر څه وخت اړتیا لري
د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره راډیو، ټلویزیون، فیسبوک، ټویټر، همداسې چاپي ورځپاڼې، چاپي رسنۍ پخوا داسې ویل کېدل چې شاعران، لیکوالان دغه پښتو ته زیات خدمت کوي، خو اوس د دغه په راتګ سره موږ او تاسو په پښتو کې مشهورې راډیوګانې لرو لکه BBC پښتو، امریکا غږ آشنا راډیو، ازادي راډیو. فکر کوئ په اوس وخت کې پښتو رسنۍ پښتو ته زیات خدمت کوي که پښتو لیکوالان، شاعران او ادبپوهان؟ غفران صاحب خدمت چې هر څوک کوي په هر بڼه یې کوي د ستایلو وړ دی. په کار ده چې موږ یې وستایو او قدر یې وکړو، خو البته که خبره د ډیر خدمت سي، د ډیر چوپړو خدمت سي یا د لږ، نو بیا اصل خبره دا ده چې په کار کې معیار ته هم اړتیا ده. دغه چاپي رسنۍ یا مطبوعاتي رسنۍ یا دا اوس ټولنیزې رسنۍ په دغو کې که کار ډیر دی نو معیار خو بیا هغسې نه دی لکه د لیکوالانو، د شاعرانو، د ادیبانو. نو زه وایم د دوی د شاعرانو، د لیکوالانو یا د ادیبانو کار دا پر خپل ځای او هغه پر خپل، البته د دوی په منځ کې د مقایسې په وخت کې د دوی کار ډیر ورباندې لوړ بلل کېدلی سي، خو زه وایم چې د هغه پوره قدر په کار ده. یعنې تاسو وایاست د رسنیو کار چټک دی خو د لیکوالانو کار معیاري دی که څه هم لږ کم دی؟ همدغه خبره ده چې یو ډیر کار دی او یو معیاري کار دی. د رسنیو کار ډیر دی او د لیکوالانو، د ادیبانو کار معیاري دی. مولوي صاحب محترم، د مرکې په وروستیو شېبو کې یو ځل بیا څه خواږه درڅخه اورو، لیدونکي په تمه دي حتما. نو غفران صاحب کرایات سي یو څو بیتونه کیدای سي په هغه کې دا زموږ د ملایي توري زیات وي، لفظونه بخښنه غواړم. افغان ماشوم کړي مرمۍ ماتې ترې باروت وباسي، افغان ماشوم کړي مرمۍ ماتې ترې باروت وباسي، وایي چې نه څوک د چا روح پرې له کالبوت وباسي. او خوب مې لیده بې لاسو پښو کړم په اوبو کې بازي، خوب مې لیده بې لاسو پښو کړم په اوبو کې بازي، تعبیر یې دا ژوند نه حریت یاغې تاغوت وباسي. او آخري کړۍ یې داسې ده چې مرګ پیلامه او درمل ستا د جدایي سو ګرانه، د هجرت کور نه به د خوار مصباح تابوت وباسي. مرګ پیلامه او درمل ستا د جدایي سو ګرانه، د هجرت کور نه به د خوار مصباح تابوت وباسي. ډیر په زړه پورې، ډیر په زړه پیوند ښاغلی مصباح صاحب. د مرکې وروستۍ شېبې دي، تاسو خپله هم ځوان یاست، نور ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ دوی څنګه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي؟ غفران صاحب خپلو ملګرو، انډیوالانو، خپلو انځولو ځوانانو ته پیغام، د خواخوږۍ پیغام. وخت داسې وخت سره راغلی چې د فکري او نظریاتي انحراف وخت دی. نو ملګري چې په دغه باب ځوانان ډیر پام وکړي چې له فکري او نظریاتي او عقیدوي انحراف ځان وساتي. د رسنۍ، ټولنیزې رسنۍ او مطبوعاتي رسنۍ په دې کې ډیری داسې مغرضې کړۍ شته چې زموږ د هیواد، د خاورې، د نظریاتو، د اسلام، د دین، د شریعت او د ځوانانو دغه اسلام مدې سره مینه، دغه ته دوی ډیر پوره خپل سل په سل کې کوشش کوي. زه وایم چې خدای پاک دې موږ او زموږ ځوانانو ته وس راکړي چې په مقابل کې سل په سل فیصده ټینګ واوسېږو، مستقیم واوسېږو، د فکري انحراف او د نظریاتي انحراف ځان وساتو. دا که څه هم ښکاره ځینې ډېرې خوږې خبرې، خو په حقیقت کې ډېر انجام او پیلامه یې ډېره ترخه وي. په دې باب که زه یادونه وکړم، یو څه وخت مخکې په هرات کې یو کتاب چاپ سوی و په ځینو ښوونځیو کې او ځینو لوستو کسانو ته چې زه یې پیژنم هغوی ته ورکول سوی و. دغه پوښتنې فلسفي انداز درلودی او جواب یې بیا په فلسفي انداز په داسې ورکړی و چې سړی له یو ډول کمپیوز سره مخامخ کاوه، یو ډول به داسې به سو چې سړی به کمپیوز سو، یعنی ګډوډ به سو چې اوس پایه څه سو. نو هغه پوښتنه به اسانه و، ځواب به یې په دې ګران کړی و چې د ځوانانو ذهنونه مغشوش سي، که په اصطلاح کمپیوز سي او له دوی هغه خپله لاره ورکه سي. نو دغه شیانو سره زه پام په کار دی چې ټول جدي ورته واوسو، مشران هم ورته جدي وي او ځوانان هم په دې برخه کې جدي وي. وخت دغسې وخت دی چې
ډیر دغه فکري انحراف ته کار کیږي. رښتیا هم ښکلی پیغام و ښاغلی مصباح صاحب. هیله ده چې لیدونکي او اورېدونکي ستا پیغام ته درناوی ولري. درنو لیدونکو او اورېدونکو، دا و د چمن د سیمې هڅاند او تاند لیکوال او شاعر او د دې ترڅنګ یو دیني عالم ښاغلی مولوي حمیدالله مصباح صاحب چې زموږ سره یې ادبي خواله درلودله. مصباح صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او ځانګړي ادبي مرکې ته حاضر سواست، وخت مو راکړ. له وخت راکولو څخه مو ډېره مننه. خدای تعالی مو شاد ولره غفران صاحب، خدای تعالی مو آباد ولره. له تاسې هم ډېره زیاته مننه. موږ خوارانو ته تکلیف مو کړی دی، له لرې ځایه راغلي یاست، نو هغه طالبي میلمستیا و هغه مو راباندې واړوله زموږ د ملایي په وس باندې. خدای تعالی مو شاد ولره، خدای تعالی مو پر ځوانۍ او پر عمر برکت که، او خدای تعالی مو پر دې کار باندې برکت که. درنو لیدونکو، دغه ځانګړې لړۍ دوام لري. په ترڅ کې به یې د ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، ادبپوهانو او همداراز په د لړۍ په وروستیو کې د شعر د مینوالو سره هم ادبي خواله لرو. او تاسو کولی شئ چې زموږ د نن ویسل فیسبوک پاڼه، ویب پاڼه او دې ترڅنګ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ژوندي اوسئ.